د کہانی شروعات د الیکشن نه کیږي په کم کې چې امیدواران د ټونو په ځای باندې په سوالونو او جوابونو باندې منتخب کیږي. په دې کې ټول له سوالو شي چې چېرې تاسو سره یو 2 کیلو ګوتې وي او بل 15 کیلو، نو تاسو سره به ټولې 100 ګوتې وي چې په دې کې یو هلک جواب ورکړي وي 2. د جواب په ورکولو سره دغه ټول خلک ته حیران شي ولې چې دې خبره جواب تر اوسه پورې چا نه ورکړی. د دې وجه دا وه چې دا یو داسې دور و چې د انسانانو عقل پکې انتهایی کم شوی. دا هر څه 2005 نه شروع شوي چې هوښیارو خلکو بچي پیدا کول بند کړل او قمقل خلک ورته باره پسې واقعېدو شو چې د هغوی به صرف یو کار و، خوراک کول او د هغې دپاسه آرام. د دې نه مخنیوي دپاره سیاستدانان راټول شول او فیصله وکړه چې عقلمند خلک موږ سره په کمېدو دي که موږ یوه داسې طریقه ایجاد کړو چې انسان د زرګو کالو پورې وده کولی شو، نو په دې سره به دا دنیا د ډېر وخته پورې وچلېږي. دا تجربه دوی د حد نه سیوا خفیه وساتي او یو 2 کسان دوی ته کولو فیصله وکړي. خو د بدقسمتۍ نه لږ وخت پس د دوی د لیډر نه دا خبره ایره شي او دغه ټوله لیباټري تباه کړي. وخت تېرېږي او په دې کې 1500 کاله تېر شي چې دنیا آبادي ورته واره پسې واقعېدو شي او عقل په کمېدو شي، تر دې پورې چې دغه خلکو ته دا هم پته نه وي چې موږ به ګنډ پسې طریقې سره سنبالو چې په 100 کالو کې دوی د کچرې نه یو غټ غر جوړ کړي. یو ورځ د معمول مطابق د دې غر د پاسه نور ګند اچولي کېږي چې دا ځل ها غر پراخېدو شي او د ښار طرف ته داسې راروان وي لکه د سیلاب چې په دې کې هغه د وده کېدو والا تابوت د یو کس کور ته راننوځي د چا نوم چې شاچون و چې کوم د نورو خلکو غوندې انتهایی قمقل ناراسته او سقاپنو هبه ټوله ورځ په خپله صوفه باندې تېروله هم په هغې کې به یې خوراک کو، سکاک به یې کو او وده کېده به هم په هغې کې او هر وخت به یې ټي وي کته. د د پسندیده پروګرام نوم زما سامان چې په دغه شو کې به د هیرو هر یو ګزار دغه سامان له ورتله. د کچرې د سیلاب د وجې دغه د وده کېدو والا تابوت په خپله باندې کولو شي په پوره 1500 کاله پس. جیک د شاچون نه تپوس وکړي آیا دا فوجي اډه ده چې صرف په تپوس باندې شاچون له غوسه ورشي ولې چې د هغه د پروګرام په منځ کې خبرې وکړي چې ورپاسې او د کړکۍ نه ښکته وغورځي. جیک چې کله په ځان پوه شي نو ویني چې هر طرف ته کچره او اشتهارات دي او ټول ملک سخا په سخا پروت دی. داسې لګي لکه بې مور او بې پلاره کور. ته دا هر څه وهم ښکاري چې ځان د معاینې دپاره د هسپتال خواله ورشي خو د هسپتال بورډ هم مات پروت دی او په وردننه کېدو سره د هسپتال داسې حال وي لکه چې د هغوی صحت سره د لرې لرې پورې څه تعلق نشته. دغلته که دې ډاکټرې ته وایي وي زه مخکې د یوې تجربې حصه ومه، ما ته داسې لګي چې ما له د راکړی شوي دوایانو په ما غلط اثر کړی دی او ما ته وهم کېږي. خو د چیک اپ په نوم باندې ډاکټر دله یو عجیبه ټسټ شروع کړي. د ټسټ والا دله 2 د اوسپنې پیلونه ورکړي یو په خوله کې ونیسو او بل په غوږ کې چې په اول ځل باندې ټسټ صحیح ونه شي ولې چې هغه دومره قمقلي چې دا ورته هم پته نه لګي چې کم پین د کم ځای دپاره دی. او چې کله په ټسټ کولو کې ناکامه شي او جیک باتروم ته لاړ شي نو هلته کې د بمبې نه د اوبو په ځای باندې شربت تېروځي. د دې په لیدو سره هغه نور هم حیرانه شي او بیا اخبار ګوري چې په هغې کې د لیکلي شوي تاریخ نه ده ته اندازه وشي چې زه پوره 1500 کاله بعد راپاڅېدلی یم. دې چې څنګه د کړکۍ نه بار ته وګوري نو ویني چې ټول ملک قرآن جاړ پروت دی. څوک دومره پروا نه کوي چې بریک واخلي چې څه د وجې د مات پل نه ګاډي مسلسل راغورځېږي. د هسپتال نه په راوتو سره د خوراک سکاک په تالاش کې بار ته راوځي چې د پیسو د نه لرلو د وجې په مشین کې لاس ورته نه کړي چې پولیسان راشي او د غلا په جرم کې ګرفتار کړي. د دې څنګه عدالت ته د پیشې دپاره راولي نو د عدالت حال د کتو نی. د دغه ځای ماحول داسې لګي وي که چېرې پاګلخانې ته رادننه شومه او دومره شوري چې د مقدمې نه یې هسې ګپ جوړ کړي. د وکیل هغه شاچون نومې کس وخیږي چا چې په کور کې زما د سامان والا پروګرام کته چې د په لیدو سره شاچون د بل وکیل سره یو ځای شي او په ده باندې بغیر اجازته د رادننه کېدو الزام ولګوي. دې هلته کې منت کوي زه د 2005 نه راغلی یم خو دغه ځای خلک دومره ناپوه وو چې په دې خبره د سر هم نه پوهېدل چې بل وکیل وویل وي دا خو د شکل نه مجرم ښکاري، دا ضرور مجرم دی. چې شاچون هم جج ته ووایي وي دا نه صرف غل دی بلکې زما کور ته هم راغلی او پروګرام یې راله خراب کړی. دله د سزا ورکړی شي چې جج د دواړو وکیلانو د یو رای د وجې فیصله وکړي. وي که چېرته بې ګناه وي نو په تا به بیا مقدمه ولې جوړېده د دې د وجې ته قصوروار او زه تا ته پوره 10,000 کاله قید ورومه. دلته په رارسېدو باندې دغه ځای عمله د شناختي کارت په ځای باندې دله چاپه جوړه کړي کوم چې دغه ځای شناختي کارت و. مشین کې لاس په وردننه کولو سره په سکرین باندې د ده د نوم په ځای باندې غلط نوم راشي چې دوی ورته ووایي وي دا غلط دی خو دغه ځای یو کس هم په دې پروا ونه کړي او د ده د چغو سرو باوجود دې په یو غلط نوم باندې رجسټرډ شي. د دې نه پس د ده ذهانت د ټسټ نمبر راشي ولې چې په جیل کې بعد د عقل حساب سره کار ورکړی کېده. دنه سوال وشي که تا سره یوه ګوتې د 2 کیلو وي او بله د 15 کیلو نو ټولې به تا سره 100 ګوتې وي چې دې ورته په اسانۍ سره ووایي وي 2 چې اعلان وشي وي بالکل ټیک جواب. په دې سره ده ته پته ولګي چې زه لیونی نه یم دا خلک انتهایی قمقل دي. په دې کې ده په ذهن کې د تښتېدو خیال راشي چې د جیل د ګارډ خواله ورشي او ورته ووایي ستا نه هیر شو څه نن زما د رهایۍ ورځ ده چې سیکورټي ګارډ وله ډب ورکوي وي مخکې وایه که نه او په دې سره دې د 2 ورځو له سزا نه پس
آزاد شي. د آزادېدو نه پس دی په منډه باندې د شاچون کور ته ځان ورسوي. زر زر زما خبره وره، زه ته یو خبره کومه که د ونه منله نو په سبا به ته مړ کېږي. په دې سره شاچون ویریږي چې دې ته نه تپوس وکړي ساینس خو اوس ډېره ترقي کړې ده، آیا ټایم ماشین ایجاد شوی دی؟ زه واپس په وخت کې شاته تګ غواړم. جاسوس کولو نه پس شاچون ورته ووایي بیا او دغلته کې پروت دی کوم چې پخوانو عقلمندو خلکو جوړ کړی و. د دې پورېدو سره د جیک یقین نه کېږي چې شاچون ورته ووایي د هغې د چلولو خرچه ډېره سیبه ده، په یو ځل په چلولو باندې 200 اربه روپۍ پې لګي. چې جیک ورسره واده وکړي زه چې کله زوړ وخت ته لاړ شم نو ستا په نوم باندې به یو اکاونټ کولاوم چې په سود باندې او پکې لږې غوندې پیسې کېږدم او چې کله 500 کاله پسې ته ګورې نو په هغې کې به 300 اربه روپۍ. په دې سره شاچون سخت خوشحاله شي، په دومره پیسو باندې خو به زه ځان له بلها ودونه وکړم او د مخې سره یې خپل ګبړه ګاډی را روان کړي او د جیک سره یې د ټایم ماشین په تلاش کې روان شي. بل خوا د جیک ملګري شولي هم د خپل دوده کېدو د ډبې نه راازاده شي او ډېر زر یې د هغه وخت د سړو کمزوري معلومه کړې وه، د خبرو پیسې به یې ترې اخیستې. یوه شپه د ټایم ماشین په تلاش کې ګرځي چې ملاقات یې شولي سره وشي او ځان سره یې په ګاډي کې راکېني. خو ډېر زر پولیس ته د په باره کې پته ولګي چې دی د جیله را تښتېدلی دی او ورپسې شي او ولې چې ګاډي د بجلو د څه مزل نه پس بند شي چې دوی پیاده روان شو. پولیس د دوی ګاډي دومره وولي چې دغه ځای ټول خلک ورته راټول شي او د ګاډي سوځېدو نه مزې اخلي او بیا هم په دغې مزو کې په جګړه هم شي. د ډېر وخت د ګرځېدو نه پس په دوی سار شي چې جیک دوی ته د چیو د څښلو ارمان ظاهر کړي چې شاچون ورته ووایي په موږ ته عادي ده، اوس را سره وخت نشته، سترګې بیا مږه. جیک حیرانه شي چې دا خو د پیسو لالچ لیونې کړې. په تلو تلو کې دوی د بازار خواله ورسي چې شاچون ورته وایي دې ځای نه به په بس کې د ټایم ماشین والا ځای ته ځو چې دغلته کې د جیک نظر د چیو په هوټل ولګي چې هغه اوس په میله کې بدل شوی. بې رواني چې ناڅاپه د ده د لاس چاپه د کیمرې مخې ته راشي چې فوراً په ټول ښار کې دا خبر خور شي چې دلته کې مخرور راغلی دی چې پولیس راشي او دې ګرفتار کړي. خو دا ځل د جیل په ځای باندې دی وزیر اعظم هاوس ته بوځي ولې چې په جیل کې د ذهانت ټسټ پاس کړی او د قانون حساب سره د دنیا د ټولو نه ذهین انسان د دغه ځای ټول حکومت د ذهانت ته حیران دی. دغه ځای د بجلی وزیر یو ماشوم، د قانون وزیر یو قمقله جنیبه، د دفاع وزیر یو موټای، د تعلیم والا د شکل نه قمقل ښکاري او صدر یو باډي بلډر چې د پرې دو سره ټولو ته وایي دا خاص دی او دی وزیر داخله مقرر کی. صدر خپل ځان د دوباره پاس کول د پاره یوه غټه جلسه راغوښتلي چې ټولو جلسې د وړاندې اعلان وکړي زموږ د ملک خیال به اوس زموږ وزیر داخله صاحب ساتي او زموږ غټې غټې مسلې به حل کوي. د سره د فصل د نه راختو حل هم شته. په اصل کې په دغه وخت کې ځمکه دومره شړل شوې وه چې د فصل د راختو قابله نه وه پاتې او د خلکو دا امید و چې دوی به زموږ دا مسله حل کړي. د دغه ځای خلکو ته وایي زه ونو بوټو سره خبرې کولی شم او ځنګل کې په وردننه کېدو سره د شاچون پټه نقشه راواخلي چې د هغې مطابق ټایم ماشین هغلته کې نه وي. په دې کې دغلته کې د ځنګلیاتو افسران راشي چې دوی ورته ووایي ونې او بوټي دا وایي چې موږ د تندې لاسه مړ کېږو، موږ له اوبه پکار دي نه که شربت. ولې چې دوی بیوقوفانو به په هر یو څیز کې د اوبو په ځای د شربتو استعمال کوو. دوی ته به داسې لګېدل چې د ځمکې اوبه څښا دي او صرف د غسلخانې دپاره دي. دا سوچ د دوی په ذهن کې د دغې شربت د هرڅولو والا کپنې چپلو. دې کپنې لاول ټول کویان واغستل او بیا یې دا افوا خوره کړه چې د ځمکې اوبه ناپاکې دي او صرف زموږ د کپنې شربت پاک دی. او په دې سره ټول خلک یې داسې دوکه کړل چې د غواګانو نه واخله په ماشومانو باندې به یې څښه. د جیک دا خبره چې کله خوره شي چې شربتو په ځای باندې د فصل د راغستو دپاره اوبه دې استعمال شي نو ټول خلک هغه ته لیبني ویل شروع کړي. ته پوهېږي نه په شربت کې داسې طاقت دی کوم چې په اوبو کې نشته. په دې سره جیک د دوی د مطمئن کولو دپاره یو بله ډرامه وکړي، د یو بوټي مخې ته اوبه او شربت دواړه ونیسي او ولې چې د هغوی په ده یقین و دوی ورته ووایي چې دوی اوبه غواړي چې دې په اورېدو سره په ټول ملک کې بوټو ته اوبه اچول شروع شي. خو د سوونو کالو راسي شربتو ځمکه داسې تباه کړې وه چې د هفتو اوبو اچولو باوجود څه هم ونه شو او خلکو احتجاجونه شروع کړل ولې چې شربتو د کپنې د بندش د وجې په لکو خلک بېروزګاره شوي او څه هم ونه شو. او په هر ځای کې دا خبره چلېده چې جیک مونږ له دوکه راکړه چې د عوامو د رضا کولو دپاره صدر یې فیصله وکړه چې دوی به مونږ وجنو. په دې وخت کې به د مجرمانو د وژنې دپاره مجرم به په یو میدان کې پرېښود او د ویشتو یا په ځناورو د خوړو په ځای باندې به په غټو غټو ګاډو باندې واهه چې خلکو ته به دا منظر په ټي وي ګانو باندې ښودلی کېده او په کتو سره به خلکو ته مزه میلاوېده. جیک ګرفتار شي او په زوره باندې په یو کمزورې غوندې ګاډي کې کښېني چې ګېټه یې نه بندېږي ولې چې زنځیر پکې نښتی و چې زنځیر د لر کولو په ځای باندې دوی په ټول ګاډي باندې ګټه راوغورځوي او په دې سره مقابله شروع شي. یو خوا داسې ګاډي چې تر اوسه پورې څوک یې هم نو معاف کړی او بل خوا جیک سره یو کمزورې ګاډي چې پاسه پې د ګټې وزن لا پاتې. د جیک د ختمولو دپاره لا بل یو ګاډی پې راشي چې خوشقسمتۍ سره د بچي خو د ګاډي نه چت والوځي. په لیدو سره عوام یې په جوش کې راشي ویې د مرګ رانږدې دی خو قسمت ته څه بل څه منظور. د ده ګاډی په ډېره مشکله باندې سټارټ شي چې په چټکۍ سره ګټه ترې نه وغورځېږي چې ګاډي مخکې لاړ شي او دې ګټې سره شاته چې ده په ګاډي پسې دواړه ګاډي په خپل منځ کې وجنګېږي او تباه شي. یو دغه ځای خلکو ته داسې ولګي چې جیک مقابله وګټله خو ډرایور پکې بچو چې په دې ډزې شروع کړې. بل خوا
ماته ملګرو ته پته ولګي چې بوټو وده شروع کړه چې دا خبر حکومت ته سفر ته پار را روان شي. شولي دغلته کې پر رسېدو باندې کمرمن لري رشوت ورکوي موږ سره راشه او خلکو ته دا نوي بوټي وخایا او هلته پر رسېدو باندې د بې قفتوب د وجې دا خبره هېره شي چې زه دلته پس راغلی چې شاچون ورله داسې څوک ورکړي چې کمره ته پټي ته وغورځوي او بیا په خپله باندې خلکو ته یې وروښایي چې د جیک خبره ټیک وه. د دې پرېدو سره صدر یې د ګاډي ډرایور د جیک د مړ کولو نه ودرېد او د ټولو خلکو د وړاندې اعلان وکړي چې دا زموږ هیرو دی. د دې نه پس دوی د شاچون سره د ټیم ماشین خواله راشي چې په حیرانتیا سره هغه د ټوکو وخیچي چې د دې پرېدو سره دې دا حقیقت قبول کړي چې زه اوس واپس نشم تللی او د یو صدر په طور باندې دغه ملک سمبالول شروع کړي. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.